کانونو وزارت وايي ډیر ژر به هیواد کې د ټاپي پروژې چارې پیل شي. د کانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې نږدې راتلونکي کې به د ترکمنستان په همکارۍ هیواد کې د ټاپي پروژې عملي چارې پیل کړي. د یاد وزارت مسؤلین دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ او پلا وایي چې د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي هم پکې ګډون لري. د ترکمنستان په بلنه دغه هیواد ته تللي او هلته یې له چارواکو سره د ټاپي پروژې په اړه خبرې کړې دي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایند همایون افغان ویلي چې ترکمنستان ته تللی افغان پلا وایي د ځینو هوکړو ترڅنګ د ټاپي پروژې د چارو پر پیل هم خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم د ترکمنستان سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي له ترکمنستاني لوري سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د ټاپي پروژې پیل په اړه خبرې او هوکړې شوي دي. له ملتیا مو مننه.